پښتون وایس ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وخت مو بخیر، ستړي مشئ. ستاسو پام راړوم تازه مهم او لنډو خبرونو ته. داعش پر کابل د پروني راکټونو د تغولو مسؤلیت ومانه. داعش د کابل پر زرغون سیمه د پروني راکټونو د تغولو مسؤلیت ومانه. دغه راکټي حملې هغه مهال وشوې کله چې په جمهوري ریاست کې د لوی اختر لمونځ ادا کېده. فرانسې خبري اژانس په حواله داعش ډلې په خپل ټلګرام ګروپ کې دا مسؤلیت منلی او ویلي دي چې دغه راکټیز بریدونه دوی کړي دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دغو بریدونو کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. بل لور ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د افغان سفیر لور قضیه اختطاف نه ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ادعا کړې چې په اسلام آباد کې د افغان د سفیر لور تښتول د اختطاف قضیه نه وه. شیخ رشید پرون سهشنبه په یو کنفرانس کې وویل د پاکستان لپاره د افغان سفیر نجیب الله علي خیل لور سلسله علي خیل چې له کوره وتلې په دې ټول جریان کې انټرنیټ کاراوه. شیخ رشید زیاته کړې هغه څه چې د سفیر لور سره شوي اختطاف قضیه نه ده. د زیاته کړې کله چې د سفیر لور له کوره وتلې 4 وارې ټیکسي بدله کړې او پر همغو ټیکسیو کې پرته له ډرایور څخه بل څوک شتون نه درلود. تېره جمعه د اسلام آباد کې د افغان سفیر لور سلسله علي خیل د یو څو اختطاف کوونکو لخوا وتښتول شوه او له یو څو ساعتونو څخه وروسته خوشي شوه. افغان حکومت د دې پیښې په غبرګون کې د خپل هیواد سفیر او ډیپلوماټان کابل ته ورغوښتل. او په یو بل خبر کې به واورئ چې اردوغان یو ځل بیا ویلي چې طالبانو له امریکا سره خبرې کړې دي او باید چې له ترکیې سره هم خبرې وکړي. دا په داسې حال کې وایي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیواد یې غواړي د افغانستان هوایي میدان ساتنه وکړي. نوموړي زیاتوي چې د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته به د حمید کرزي نړیوال میدان ساتنه د دوی ځواکونه کوي. بلخوا د طالبانو ویاند ډاکټر نعیم وایي چې دوی هیڅ کوم بهرنی وګړی په افغانستان کې چې اوسي او جګړه کوي دا د